السلام علیکم. احمد آفیشل یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. د دوبۍ نه یو نوی خبر راغلی کم چې به پاکستان هیواد خپل قونسل چې په دوبۍ کې دی د 2 هفتو لپاره بندوي، نو دا د دې هیواد اوسیدونکو لپاره ښه خبر نه دی. د دې خبرولو نه مخکې که چیرې دې چینل ته نوی وئ نو دا چینل در سره سبسکرایب کړئ او خپلو ملګرو سره هم شریک کړئ. پاکستان هیواد خپل قونسل چې په دوبۍ کې دی د 2 هفتو لپاره بندوي، نو دا د دې هیواد اوسیدونکو لپاره ښه خبر نه دی، ولې چې ډېر زیات پاکستانیان د دې امید سره ناست وو چې موږ به پاکستان ته واپس ځو. د دې لپاره د دوی خپل قونسل څو ورځې مخکې دا اعلان هم کړی و چې هغه څوک چې په اماراتو کې بند پاتې دي او غواړي چې واپس خپل هیواد ته لاړ شي زموږ سره د ځانونه رجسټر کړي. نو ډېر زیات شمېر کسانو خپل ځانونه رجسټر کړل او تقریبا تر 100,000 پورې پاکستانیان چې غواړي خپل هیواد ته واپس لاړ شي. داسې هم اورېدل کېږي چې ډېر زیات شمېر پاکستانیان یې له خپلو وظیفو څخه لرې کړي په دوبۍ کې او ځینې ته خپلې تنخواهې هم نه دي ورکړي. نو ډېر پاکستانیان چې هلته اوسیږي د هغه ځای کریا ورکولو پیسې هم نه دي ورسره پاتې. نو دا قونسل چې د 2 هفتو لپاره بند شي دا به د دې هیواد اوسیدونکو لپاره ډېر زیات ستونزې جوړې کړي. داسې هم اورېدل کېږي چې صرف به هغو کسانو لپاره د کومک په خاطر خلاصیږي چې د کم چا ریشن نه وي، نو هغو ته د ریشن ورکولو په خاطر به خلاصیږي. نور واړه کارونه به د 2 هفتو لپاره بند دي. چې دا کوم رجسټریشن روان دی په دې باره کې څه نه دي ویلي، نو شاید چې هغه به همداسې جاري وي، ولې چې هغه هم هسې آنلاین کیږي. نو د دې قونسل بندول زما په ذهن کې نه راځي، ولې چې ټولې دنیا قونسل خانې خلاصې دي. یوازینی ملک پاکستان دی چې خپل قونسل بندوي په دوبۍ کې. نو اخر څه وجه به وي؟ دا وجه هم کیدی شي چې ډېر زیات رش پې جوړ شوی و. دا پرون خبره ده چې ډېر زیات شمېر پاکستانیان د خپل قونسل مخ ته راټول شوي وو. نو شاید دا وجه هم وي، ولې چې زیات شمېر کسانو یو ځای کېدل په اوسني وخت کې ډېر خطرناک بلل شوي دي. نو ګورو به چې د دې قونسل بندېدو وخت به تر 2 هفتو پورې وغځېږي او که نه. نو امید لرم هغه څوک چې د دې هیواد اوسیدونکي دي هغه به اوس خبر شوي وي. نو دا و د نن ورځې اپډیټ. امید لرم چې تاسو به د معلومات خوښ شوي وي. که خوښ شوي مو دا ویډیو در سره لایک کړئ او خپلو دوستانو سره هم شریکه کړئ. که چیرې دې چینل ته نوی نو دا چینل در سره سبسکرایب کړئ، ولې چې راتلونکي کې به داسې خبرونه د دې چینل له لارې تاسو ته خپرېږي. نور ما په خدای سپارم. د الله په امان.